جهنميان چې جهنم ته لاړ شي. سورة الملک کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې که چېرته موږ نعقل او نسمع، که موږ چېرته خبره کې سوچ کړی، که موږ چېرته قرآن او حدیث اورېدلی وی، نن په جهنم کې دی. یعنې هغوی خفه دي په څه پسې؟ په سوچ پسې، په سوچ او فکر پسې خفه دي. نو کم سړی چې په دې ړندو تقلیدونو کې پروت دی، دی سوچونه کوي؟ نه، هغه به ویلي دي، او چې ویلي دي بس ته به عمل کوه. بلکې ما بعضو غټو علماو کتابونه ما لیدلي دي او ما سره مکتبه کې پراته دي، که څوک یې بیا نه مني چې ورته یې وښایو. ښه واضح حدیث یې لیکلي دي، وایي دې مسله کې د پلاني عالم قول هغه واضح ده او دلیل ورسره هم دی، او په دې مسله کې د امام شافعي قول هغه مضبوط دی، خو موږ چونکې منلی نه شو ځکه چې موږ په خپل امام پسې روان یو. اوس د قیامت پر ورځ به دا سړی الله له څه جواب ورکوي؟ دا چې په خپله خوله وایي چې او دلیل د هغه سره څه دی شته او مضبوط دی، خو موږ یې نه شو منلی. نو ته سوچ وکړئ دې خبرې ته، او جی دلیل ورسره شته، خبره بالکل برابر ده، خو موږ لکه معذوره وګڼه ځکه چې موږ ځان له مذهب کې روان. نه، قرآن او حدیث تعالی دعوت درکوي چې قرآن او حدیث کې سوچ وکړه، فکر وکړه، د عقل وچلوه د دې لپاره چې دینداره درنه جوړ شي. هغه عقل نه چې ته د دین په خلاف استعمال، هغه عقل تا ته نه وایي، هغه عقل چې د دې دین دپاره استعمال شي. نو الله دې موږ له دغه سوچ او فکر طاقت راکړي.